بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتون اکاډمۍ ته ښه راغلاست. د څېړنې د میتودولوژي په نوې سلسله کې موږ او تاسې به پر اووم درس باندې غور کوو چې هغه د تیرو درسونو په دوام د تجربوي څېړنې د ډیزاین پر ډولونو باندې به وي. که چیرې ستاسې یاد وي، موږ په تیرو درسونو کې پر دوو مهمو مسلو باندې بحث کړی وو چې د هغو څخه یوه مسله که چیرې تاسو یاداشت له ځان سره نیولی وي، هغه د ریسرچ ډیزاین و چې د ریسرچ ډیزاین اصلا څه ته وایي. بعد له هغه نه که چیرې تاسې تمرکز کړی وو، موږ او تاسې پر درو نورو اصطلاحو باندې کار وکړ چې یو د هغه څخه رنډومایزیشن و، چې یعنی مثلا که چیرې موږ یو ریسرچ په کار اچوو، په هغه کې رنډومایزیشن څه ته وایي، او د هغه څخه وروسته یو بل اصطلاح و چې موږ او تاسې مانیپولیشن ورته ویلی چې دا مانیپولیشن څه ته وایي، او دریمه اصطلاح کنټرول ګروپ یا په لنډه توګه خپله کنټرول موږ کولی شو یادولی کړو. پر دې باندې مو تمرکز کړی و، او همدارنګه د ریسرچ ډیزاین پر ټایپس باندې مو تمرکز کړی و چې خپله ریسرچ ډیزاین پر څو ډولونو دی. مګر د دې لپاره چې موږ او تاسې د نن ورځې د درس په دوام باندې په کار باندې شروع وکړو، موږ او تاسې اکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین که ERD ورته مشخص کو. موږ تیر ځل ویلي وه چې دا خپله پر درو برخو تقسیم شوی دی. دا اکسپریمنټل چې اشاره ورته شوې ده دلته، که چیرې موږ ورته وایو تجربوي، یعنی د دې ټوله کار د هغو علومو سره دی چې هلته لابراتواري یا ساحوي او یا عملیاتي څېړنې په کار اچول کیږي. نو دوی که د دې لپاره چې پر خپلو ابزرویشنز یا نمونو باندې ورته عملیې په کار اچوي او کوم تجربې چې لري هغه پر باندې عملي کوي، نو لہذا لازمه ده دوی دپاره چې د ERD په تخنیکونو باندې په ښه توګه سره ځان آګاه کړي او پوه کړي. نو د دې سره راځو چې موږ او تاسې چونکې موږ ویلي وه چې ERD دوو ډولو ته ده. که چیرې موږ ولاړ سو بیک، موږ ته به اتومات معلوم سي چې خپله ERD پر درې تقسیمو باندې موږ تقسیم کړې وه. موږ به راسو هغه درې تقسیمو ته به نومونه په ترتیب سره ورکړو، او تیر درس کې یو ځل اشاره ورته شوې وه. یو یې ټایپ 1 په نامه دی، ټایپ 1 په همدغه ترتیب سره ټایپ 2، او دریم ډول چې موږ او تاسې بولو هغه ټایپ 3. دا درې طبقې په تجربوي څېړنې د ډیزاین په ډولو کې شامل دي، ولې دا هر یو ته بیا ځان ته بیل نوم دی. مثلا ټایپ 1 ته تاسې کولی سي یاد کړئ چې دا یو حقیقي اکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین دی، یا موږ ورته ویلی سو په انګلیسي کې ټرو اکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین. و ټایپ 2 ته چونکې دا مکس حالت بیا ته ځان اختیاروي، هم یې امني، نو کولی سي ته ورته ولیکې کوازي اکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین. ترډ اړخ ته چې راځي، ترډ اړخ یې مطلق د دې حالت څخه بیا وځي، هغه موږ کولی سو پری اکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین د ځان سره یاداشت کړو. پری اکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین د دې لپاره چې بیا راسو د هر یو پر اقسامو باندې موږ خبرې وکړو، موږ ته لازمه ده چې یو ځل د دې نومونه یاداشت کړو، وروسته تر هغو پر عملیې او پر طریقو باندې او پر مثالونو باندې کار وکړو. اکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین کې ټایپ 1 باندې چې یا ټرو اکسپریمنټل ورته وایي، دا خپله درې ډوله ټیسټونه پکښې صورت نیسي. یو په دې کې چې موږ ورته وایو پری ټیسټ، یوازې او یوازې دغه در مخه چې کېږي، ورځو یو ځل پری ټیسټ، او همدارنګه اند پوسټ ټیسټ. د کوم ټیسټ یا عملیې په کارولو د مخه او د کارولو وروسته چې ورته ویل کېږي، دا همدلته موږ کارولی شو. پری ټیسټ یا پوسټ ټیسټ کنټرول ګروپ، دا بیا راځو چې څه ته وایي، څنګه کاریږي، وروسته به کار ورباندې وکړو. دوهم ډول چې دی یوازې او یوازې پوسټ ټیسټ دی، یعنی په دې کې هیڅ پری ټیسټ رول نه لري، اونلی ګروپ دی، اونلی ګروپ. او دریم ډول چې دی هغه مکسچر د دواړو بیا په مختلفو جهاتونو کې راځي. دا یو بل عالم سالمون هغه جوړ کړی و، سالمون 4 ګروپ دی. دا درې ډولونه په
ټرو ایکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین کې شاملېږي. په عین دستور سره په کوازي ایکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین کې هم موږ او تاسې درې ډوله بخشونه لرو. یو ورته ویل کېږي نن ایکویوالنت. نومونه یې ځکه یو ځل یاداشت نیسو، بیا وروسته چې کله پر دې باندې کار کېږي ستاسې سره به یو شارټ نوټ موجود واوسي. کنټرول ګروپ. دوهم ډول یې څه لاندې به ولیکو، هغه ټوله زماني سلسلې چې دي هغه په دې کې راتللی سي، ځکه دا نو حالتونه یې تغییر کوي. بیا راځو ورته وایي چونکې دا ډسکریټ دی یو ډول دی، او دریم ډول چې دی هغه بیا ملټیپل دی. ملټیپل ټایم سیریز دی. ملټیپل ټایم سیریز. دا درې ډولونه په کوازي ایکسپریمنټل کې دي. پری ایکسپریمنټل یا ټایپ 3 چې ورته ویل کېږي هم په عین دستور سره پر درو طبقو باندې تقسیم دي. دا درې طبقې یو یې ورته وایي وان شاټ کیس دی، وان شاټ کیس سټډي ده. بیا راځو دا وایو مثالونه یې ذکر کو. او دوهم ډول یې دا بیا هغه چونکې وان شاټ و، دا ون ګروپ پری ټیسټ دی. ون ګروپ پری ټیسټ پوسټ ټیسټ دی. بیا وایي چې دا څه ته وایي او څه رقم کاریږي. پوسټ ټیسټ. او بالاخره لاست یا آخري چې دی هغه سټاټیک ګروپ کمپیریسن دی. سټاټیک ګروپ کمپیریسن. د نن په ویډیو کې به موږ او تاسې فقط او فقط پر همدغه یوه برخه باندې به کار وکړو. په ترتیب سره به نورې لیکچرونه به په دغه ترتیب سره مخته روان وي. که چیرې موږ راسو ټایپ 1 باندې شروع وکړو نو موږ او تاسې ته به واضح معلوم سو چې پر دې ځل یو ځل زه عنوان ولیکم. ټایپ 1 او په ټایپ 1 کې بیا در دې را لاندې چې لیکي تاسې پری ټیسټ او پوسټ ټیسټ که ما تاسې ته یادوري کړې وه. پری ټیسټ او پوسټ ټیسټ کنټرول ګروپ دی. پری ټیسټ پوسټ ټیسټ کنټرول ګروپ دا د ټیسټ عنوان دی. ډیزاین ورته کاریږي کنټرول ګروپ ډیزاین. پر دې باندې موږ غواړو عملیه کړو. دا په کوم حالتونو کې کاریږي؟ کله چې موږ خو تاسو ویلي وه چې ایکسپریمنټ څه ته ویل کېږي، کله چې یو ریسرچر را ولاړېږي یو تجربه په کار اچولي هغه ټریټمنټ لري. مثلا یو واکسین جوړ شوی دی د یو خاصې مریضي د له منځه وړلو لپاره. وخت چې دا واکسین و مشخصو نمونو ته عملي کېږي دا تجربه منې ولاړ کار دی، یعنی تجربوي کار سو. اوس نو پری په معنا د دې دی چې کله دا واکسین چې جوړ شوی دی پر دغه خاصو نمونو چې یو شانته دی پر دې باندې کار شوی نه دی. پوسټ په دې معنا چې دا ټریټمنټ ورکول شوی دی وروسته یې هغه پرفارمنس یا کوم کارکردګي یا برخورد یا کوم عمل کرد د دې یا کوم روش یا چلند د دې نمونو ښکاره کېږي ورباندې هغه د پوسټ ټیسټ په حالت کې موږ ته واضح کېږي. نو پری ټیسټ او پوسټ ټیسټ موږ کولی سو په دې ترتیب سره یاد کړو. که دلته چیرې موږ راولاړ سو یو شکل ډیزاین کو موږ تاسو کولی سو د دې په شکل باندې اتومات پوه سو. اولین شرط په دې کې دا دی چې نمونه چې کله راټول کېږي اندازه یې باید معلوم وي او رنډومایزډ وي. رنډومایز هدف دا دی چې په هیڅ کوم نوع بایسنس یا تعصب د ریسرچر پکې شامل ونه وسي او کوم اړخ پکې نه وي. یعنی رنډومایز په ناببره توګه باندې یو نمونه راټولیږي، انتخابیږي او دا مربوطه تجربه یا ټریټمنټ ورباندې اپلای کېږي یا ورباندې عملي کېږي. نو که چیرې موږ او تاسې راولاړ سو په دې ځای کې مثلا رنډومایزیشن ورباندې اپلای سوی وي، موږ او تاسې په دې ترتیب کې دلته پری ټیسټ ولرو. د مثال په توګه دلته تعداد 350 کسان و دوی ته خو موږ هیڅ کوم نوع ټیسټ تر اوسه پورې ورکړی نه دی. په دې ځای کې پری ټیسټ مثلا موږ لرو و دغه پری ټیسټ کسانو ته په دې ځای کې موږ ایکسپریمنټ ورکو. ایکسپریمنټ څه هدف څه دی؟ ټریټمنټ ورباندې اپلای کېږي. دا به د ریسرچر کار دی. ما تاسو ته وخت تېره درس کې ویلي وه چې آیا منیپولیشن پکې کې دي که نه، یعنی هغه ډوز هغه اندازه ور ډیروي ور لږوي هغه د دې کار دی. په دې ځای کې ټریټمنټ اپلای کېږي. وروسته خو معلومداره ده چې همدغه نمونه و بل سټیج ته ځي پاس کېږي ځان هغه پوسټ ټیسټ دی. په پوسټ ټیسټ کې بیا دی په اوسا توګه سره معلومولی سي چې د پری ټیسټ
او د پوسټ ټیسټ په منځ کې پرفارمنس څومره تغیر پیدا کړی دی هغه د سټاتستیکس په ژبه باندې د خاصو ازمایښتونو په طریقه بیا موږ کولی شو هغه معلوم کړو چې مربوطه فرضیه ردیږي او که یا قبلیږي. په عین دستور سره موږ بل عین شکل کې د دې تعریف همداسې دی چې بل ګروپ به هم اخیستل کیږي، په هغه به هم رنډومایز ګروپ وي، یعنی په هغه کې به هم نمونه ناګهانه پورته کیږي، په هغه کې به هم عین شکل کې پری ټیسټ موجود واوسي. پری ټیسټ په دې ځای کې وي، مګر دغه پری ټیسټ باندې به هیڅ کوم نوع تجربه عملي کیږي نه، فقط د دې پرفارمنس به هم کتل کیږي چې ورسته په کوم شکل ده. اوس نو دا دوه حالتونه چې قرار ودرلودي، په دې دوه حالتونو کې د یو او بل سره د پرفارمنس تغییر چې کتل کیږي دا په ایکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین کې ټایپ 1 دی، پری ټیسټ یا پوسټ ټیسټ، پری ټیسټ پوسټ ټیسټ کنټرول ګروپ ډیزاین ورته ویلای شو. مطلب یې دا دی چې په دې لیول کې کوم نوع ټریټمنټ نه اپلای کیږي، هیڅ کوم نوع ټریټمنټ نه دی. مطلب یې دا دی دلته لیکم ټریټمنټ په دې ځای کې ټریټمنټ یعنی دا شروع دی، په دې ځای کې دلته ټریټمنټ وبخښه نسته، یعنی نو ټریټمنټ، او په دې ځای کې ټریټمنټ ستا ورکول کیږي. دغه حالت ته ویل کیږي ټایپ 1 ایرر. د دې څخه وروسته که چیرې موږ او تاسو راسو و بل ډول ته، هغه سیکنډ ټایپ دی په ایکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین کې، په ټایپ 1 کې هغه موږ ورته وایو فقط او فقط پوسټ ټیسټ اونلی، پوسټ ټیسټ اونلی ګروپ ډیزاین، پوسټ ټیسټ اونلی ګروپ ډیزاین. څه معنا په دې کې؟ یعنی څېړونکي راولاړیږي په داسې توګه سره خپل ګډونوال یا نمونه یا ابزرورز داسې سره اداره کوي، سره راټولوي چې په هغو کې به دغه د رنډومایزیشن پروسه صورت نیسي. ناګهانه شکل به هغه مربوطه تعداد چې د ټاکلي دي راټولوي. یو ګروپ په پری ټیسټ هیڅ نه عملي کوي، فقط او فقط به راولاړیږي ټریټمنټ به پر یو ګروپ اپلای کیږي، یعنی ایکسپریمنټ به ورباندې اپلای کیږي. ټریټمنټ چې هر څونه دی فقط او فقط پوسټ ټیسټ یوازې کتل کیږي. د مخه د پوسټ ټیسټ څخه هیڅ کوم نوع پرفارمنس یا کارکردګي د هغه مربوطه و نمونه نه کتل کیږي، یا نه حسابیږي، یا نه محاسبه کوي. نو فقط او فقط یوازې په دې ځای کې د پوسټ ټیسټ سره کار دی. ولی په عیني شکل کې بل ګروپ هم لري چې هغه به هم رنډومایز وي په عیني زمان کې، ولی هغه به نن کنټرول ګروپ وي، یعنی وی کنټرول ګروپ وي. دا خو چون کې ایکسپریمنټل ګروپ دی، دا به په دې ځای کې سي کنټرول ګروپ به وي یوازې. هدف یې څه دی چې په کنټرول ګروپ کې هیڅ کوم نوع ټریټمنټ اپلای کیږي نه، هغه وایرس چې موجود دی هغه به واکسین چې ورته جوړ دی هغه به نه ورکوي. دلته بیا په دې ځای کې یوازې تاسې پوسټ ټیسټ لیکي او ورباندې هیڅ کوم نوع ایکسپریمنټ یا ټریټمنټ نه اپلای کوي او نه ورکوي. یو شی در سره یاداشت وي چې د سامپل سایز په دواړو کې باید په خواصو کې یعنی په کاراکټریسټکس کې یو شکل وي، هیڅ کوم نوع تغییر ونه کړي. که چیرې تغییر پکښې پیدا سو، هدف یې دا دی چې تاسې د رنډومایزیشن پروسه ناکامه کړله او هغه عملي نه کړله. دغه آر په دې کې ډیر زیات مهم دی چې تاسې ورته توجه واوسي. د دې څخه وروسته موږ او تاسې بل ډول ګروپ لرو، هغه په ټایپ 1 کې دریم ډول دی چې موږ او تاسې ورته سالومون 4 ګروپ ډیزاین وایو. سالومون 4 ګروپ ډیزاین وایو. په دې کې که چیرې تاسې پام وکړئ، ما تاسې ته ویلي وه چې دا یو سټنډرډ معیاري پری ټیسټ پوسټ ټیسټ دی چې د دوو ګروپونو ډیزاین لپاره په کار اچول کیږي. تیر خو یو ګروپو لپاره په کار اچول کیږي، دا به د دوو ګروپو لپاره په کار اچول کیږي. یعنی هم به د اول ټایپ د اول ډول او د دویم ډول د دواړو مشترک یو سیستم ډیزاینیږي. مثلا که موږ راسو په شکل کې تشریح کو، رنډومایزیشن پروسه په کار اچول سوې ده، مربوطه تعداد نمونه راټوله سوې ده، پر هغوی باندې یو ځل موږ پری ټیسټ عملي کوو، موږ یو ځل د هغوی پری ټیسټ ګورو. فرض که موږ د هغوی پری ټیسټ وکتئ،
بعد له هغه نه موږ پر هغوی باندې کوم واکسین چې جوړ شوی دی یا کوم ټریټمنټ چې موږ لرو هغه عملي کوو، تجربه ورباندې کوو. وخت چې تجربه مو ورباندې وکړله، بعد له هغه نه به بیا هم موږ راولاړېږو پوسټ ټیسټ ګورو، د دوی بیا پرفارمنس کتل کیږي. د دې په مقابل کې چې د هغه د ګروپ یوه برخه بله ده، هغه به بیا بغیر له کوم کنډیشن یا ټریټمنټ یا ایکسپریمنټ څخه په کار اچول کیږي. دا به هم پری ټیسټ وي، ولی کنټرول ګروپ وي، ایکسپریمنټل ګروپ به نه وي. په دې ترتیب سره د پوسټ ټیسټ په دې ترتیب سره به صورت نیسي. دا خصوصا په میډیکل ساینسز کې ډیر په کار اچول کیږي چې د مریضانو دپاره مختلفې تداویانې په کار اچوي. نو د دې دپاره دا پروسه ډیر مخته بیایي چې ډیر احتیاط څخه کار واخیستل سي او په ریزلټ کې یا په پایله کې اکیورسي او تر حد زیاته پورې په هغه کې د ډاټا حقیقتوالی په صحیح توګه سره ثابت کړای سي. بل ګروپ چې پورته کیږي په هغه کې هیڅ کوم نوع پری ټیسټ نه کیږي، مګر عیني شکل کې به صورت نیسي. یو برخه به تجربه لرونکي وي یا ایکسپریمنټل ګروپ وي، فقط مازې په هغه کې به پوسټ ګروپ یا پوسټ ټیسټ صورت نیسي، هیڅ کوم نوع پری ټیسټ به نه. بل ګروپ به هم په دغه ګروپ کې دوام ډاله چې د هم رنډومایزډ وي، ولې هغه به کنټرول ګروپ وي، پوسټ ټیسټ به کتل کیږي یا لیدل کیږي. ولې دا حالت صورت نیسي؟ دا حالت په دې خاطر صورت نیسي، دا 1 ګروپ شو او دا 2 ګروپ شو. دا په دې خاطر صورت نیسي ترڅو وکولای شي دا معلوم کړي ریسرچر چې د دوی پرفارمنس د تجربې په کولو سره او نه تجربې په کولو سره یا د ټریټمنټ په ورکولو سره یا نه ورکولو سره څومره تفاوت د دوی په چلند کې لیدل کیږي، محسوسیږي، ښکاره کیږي، ترڅو دوی وکولای شي هغه د خپلو څېړنو د بعضو مخصوصو ځوابونو لپاره ترې وکولای شي ځوابونه په لاس راوړي. د دې څه وروسته به په نوې بله ویډیو کې به موږ او تاسې پر ټایپ 2 باندې کار وکړو. ټایپ 2 چې موږ او تاسې ورته ویله کوازي، چې دا یو لږ کرا تر دې مغلق کیږي دا حالتونه، ولې دا د ساینټیفیک ریسرچرانو لپاره اړین دي ترڅو دوی په خپل لابراتواري سرچونو کې د دې ډول تخنیکونو څخه په پوره توګه سره کار واخلي. کوازي ایکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین به د بل نوي ویډیو یا ټوټوریل برخه وګرځول شي.